په دې کار کې چې موږ او تاسې پرمختګ کوو دا پرمختګ به ستونزې ولري خو هیڅ ستونزې ته باید تسلیم نه شو او باید کار وکړو مایوسه نه شو چې نن دلته یا په فلان ځای کې ما ته دا خبر وشوه یا یو مشر هغه په دې نظر دی یا یو شخصیت دا په دې نظر دی یا فلان شخص تبعیضي چلند کوي دا افغانستان خو نه زما یوازې دي نه ستاسې دي یوازې دا د 40 میلیونه افغانانو مشترک کور دی دلته مختلف مزاجونه شته دلته مختلف نظرونه شته دلته مختلف فکرونه شته دلته داسې کسان هم کېدای شي موجود وي چې قصدا کوشش د دې کوي چې موږ تاسې په خپل منځ کې خپل افغانان به وي خو د پردیو په لمسون به نه غواړي چې افغانان متحد پاتې شي هغوی باید وپېژندل شي او هغوی ته باید په زغرده جواب ورکړل شي چې ستا هغه نظر او فکر دلته نشي تحمیلېدلی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نو د یو بل زغمل تحمل او برداشت کول یو بل ته د اتحاد او ملي یووالي تلقین کول او په ټولو